راځو د معیاري معادلې ځینې قوانین تاسو ته ښیو چې معیاري معادلات څه رقم وي. تاسې پوهېږئ چې معیاري معادلې د ax جمع by مساوي c په څیر وي. مثلا د مثال په توګه منګه 3x مثبت 4y مساوي لس د یو معیاري معادلې په شکل یا هم 2x مثبت 5y مساوي منفي لس. دا ټولې منګه د معیاري معادلو په څیر یا د معیاري معادلو په حیث منلی سو، خو هغه معادلې چې معیاري نه دي. صحیح ده؟ معیاري نه دي. دا کومې معادلې دي؟ مثلا کمې دي، البته مثالونه یې کم دي. مثلا که منګه ولرو چې 3x مساوي منفي 4y مثبت لس، دا معیاري معادله نه ده. یا هم که ولرو چې y مساوي 3 ضرب د x مثبت 2، دا هم معیاري معادله نه ده. صحیح ده؟ خو ځینې خبرې دي چې زه باید تاسو ته په دې ویډیو کې وکمه. صحیح ده؟ مثلا که منګه داسې یو معادله ولرو د 6x مثبت 8y مساوي 20. ښه، په ریاضیاتو کې ویل کېږي چې کله منګه معیاري معادله جوړو یا هم معیاري معادلې ګورو، نو باید د معادلې دغه a b c چې دلته 6 8 او 20 دي، دا باید پرته د یو څخه بل کوم مشترکه فکتور ونه لري. خو دلته تاسې ګورئ چې دا 3 وړه په 2 باندې د ویشلو وړ دي. خو دا موږ ته یعنی په عادي حالت کې موږ په ریاضیاتو کې وایو چې نه، دا معیاري معادله نه ده. خو په خان اکاډمي کې موږ داسې خبر کوو، د ریاضي د قوانینو مطابق موږ وایو چې که دا ټول په 2 باندې وویشل سي، دا ټول په 2 باندې وویشل سي کنه، نو دا موږ ته 3x مثبت 4y مساوي 10 راکوي. صحیح ده؟ چې داسې ضریبونه موږ ته راکوي یا داسې ساده داسې ثابت عددونه موږ ته راکوي چې هغه 3 4 او 10 دي او پرته د یو څخه کوم مشترکه فکتور نه لري. نو موږ وایو چې دغه معادلې وروسته د ساده کېدو نه معیاري معادلې دي. نو دغه د معیاري معادلو په حیث ویل کېږي او دا موږ دغه معادلو په شانته منو. همداسې که موږ ولرو چې منفي 3x منفي 4y مساوي منفي 10، دا هم دلته تاسې ګورئ چې که یو نفر یې وګوري وایي چې نه، دلته A ده، دلته B ده، دلته C ده او هیڅ یو د دې منفي نه ده، هیڅ یو د دې منفي عدد نه ده، نو موږ دا د معیاري معادلې په حیث نه منو. نه، داسې خبر نه ده. با وجود د دې چې دا د 0 څخه یو کوچنی عدد ده، منفي 3 ده، منفي 4 ده او منفي 10 ده کنه، خو بیا هم دې ته موږ معیاري معادله ویلی سو، ځکه چې دا هم دغه په شانته یو معیاري معادله ده. صحیح ده؟ او که هم موږ یو داسې معادله ولرو چې هغه یې مثلا 1.25 x جمع 5.50y مساوي 10.50. نو دې ته خو بیخي معیاري معادله په ریاضي کې نسی ویلی، ځکه چې که څوک یې وګوري هم وایي چې نه، A B او C داسې ثابت عددونه دي چې نه کسر دی، نه کوم جذر ده او نه هم کوم اشاریه ده. خو موږ وایو چې که موږ دا په مناسب عددونو کې ضرب کوو چې د دې دغه اشارې ښي خواته راولي او د دوی اشارې رفع کي، نو دا کټ مټ د دغه نورو معیاري معادلو په شانته کېدلی سي. یعنی موږ په خان اکاډمي کې په دې باندې کار کوو چې تر څو وسو کولای معادلې معیاري کو، څومره چې امکانات وسي موږ معادلې معیاري کولی سو. مثلا که دغه کې منفي یو ضرب کو، نو دا ټول چې دی مثبت کیږي. که دا په 2 باندې وویشو، نو دا ټول چې دی دوی دغه ثابت عددونه یو بل سره توپیر کوي او بیا چې دا مشترک فکتور نه لري. او دغه کې هم موږ داسې عدد ضرب کو چې د دوی دغه 2 خانې اشاریه ښي خواته بوزي، بیا دا په عادي عددونو باندې بدلیږي او کولی سو چې دې ته هم موږ معیاري معادلات ووایو.